بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولسمه وحده أو يوم درس الأصوات وفهم المسموع. أولا الأصوات. تاسې په عربي ژبه کې ډېر خلک لیدلي وي، حتی په انګلیش کې، په عربي کې، په پښتو کې، په دري کې بعضې خلک هغه ژبه ډېره ټیټه لولي، ډېرې ټیټې خبرې کوي. په دري ژبه داسې خبرې کوي لکه صحیح دري زبان. په پښتو خپله ژبه یې نه وي، داسې خبرې کوي لکه پښتو. همداشان عربي ژبه بعضې خلک عربي داسې خبرې کوي لکه عرب، لکه حقیقي عربي چې وایي، او بعضې خلک په پښتو کې عربي وایي. نو د هغې لپاره دا مهمه ده چې موږ هغه الفاظ قاف، کاف، ضاد، زای، ظا، ذال، زې، دا ټول الفاظ چې دي دا باید صحیح تلفظ شي تر څو زموږ هغه ژبه په حقیقي بڼه وي. نو راځو استمع و اعد. دلته اصلا باید کلیپ چالان شي، خو زه کلیپ ځکه نشم چالوی چې یو پیره مې چالان کړی او دې سره هغه خپل اډیو بیا یوټیوب هغه ریموو کو. نو یوټیوب دا پالیسي لري چې د بل چا کلیپ اواز څوک نشي چلانولی، که نه د دې اوازونه ما سره و. دا کیسټ همدې لپاره ده چې دې وخت کې باید کیسټ او هغه اواز سټارټ شي. په هر صورت شاکر، شریف، شهاب، شعيب، شيماء، شقراء، شمس. التدريب الثاني استمع وأعد. دې کې څه معنا مفهوم څه نشته دی، صرف اورئ. سد، شد، سرور، شرور، سك، شكر، سل، شل، سم، شم، أسر، أشر، حسد، حشد، أسرف، أشرف. اوس دا که اسرف اصرف وای د صاد او سین ترمنځ اکثره خلک فرق نشي کوي. حسر، حشر، بسم، بشم. دا خو خیر زموږ افغانانو لپاره عادي دی. زموږ افغانان ضاد کې ستونزه لري، ذال کې ستونزه لري. دا عموما د هندیانو لپاره، هغوی د شین او سین ترمنځ فرق نشي کوي. جرس، جرشه. د هندیان او بنګالیان دغه خلک په دې سین او شین کې غټه ستونزه لري. همس، همشه، فراس، فراش، الرس، الرش، أجرس، أجرش. التدريب الثالث استمع وأعد. وشاهد ومشهود. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. دولسمه وحده. ثانيا فهم المسموع. هغه ویلو دا هغه څه چې ویل کیږي په هغې باندې پوهیدل دي. استمع الى الحوار ثم ضع علامة صح في المربع المناسب. دلته نو همغه وایس پلی کیږي هغه اواز. مثلا تاسې السباحه اورئ، دلته ورته ټک مار لګوئ. دلته بیا مثلا د یقرأ په ځای وي یأکلو، بیا غلط نښه لګوئ. نو چون دا هغه اوس نشته دی ما سره، نیشم پلی کولی. دلته هم تاسې اورئ چې صحیح وي ټک مارک، چې صحیح نه وي کراس. دا به تاسې خپله حل کوئ. البته که در سره وي هغه اوازونه، دا هم اوازونه دي همغه. الکلام خبرې. یوم درس.
تبادل السؤال والجواب مع زملائك كما في المثال. سوال او جواب د خپلو ملګرو سره تبادله کړئ. مخکې هم داسې مثالونه ډېر حل شوي دي، نو ډېر وخت پکې نه تېروو. القراءة لوست، السفر سفر. هوايتي القراءة، ما هوايتك؟ لومړی زده کوونکی، دویم ورته وایي هوايتي السفر وما هوايتك. زما هوايه لوست دی، ستا هوايه څه شی دی؟ ورته وایي زما هوايه سفر دی. یو بل نه پوښتنه کوي. المراسله الفروسیه، هوايتي المراسله، خط لیږل را لیږل چې دي د پوسټ افیس له لارې. وما هوايتك؟ هوايتي الفروسية، ما هوايتك؟ هوايتي الرياضة، ما هوايتك؟ هوايتي الرحلات، ما هوايتك؟ هوايتي جمع الطوابع، ما هوايتك؟ هوايتي الصحافة، ما هوايتك؟ ځکه نه ترجمه کوم ټول ورځ ټولو درسونو کې د تېرو یو تقریبا 8 درسونو کې هم دغه یو شی تکراریږي. هوايتي التدبير المنزلي، ما هوايتك؟ هوايتي الحاسوب، ما هوايتك؟ په کوم یو نه پوهېږئ په معنی یې وروسته درسونه وګورئ، حتما پکې شته همدغه 3-4 وروستني درسونه، که نه وي بیا هم کمنټ کې پوښتنه کولی شئ. هوايتي السباحة، ما هوايتك؟ هوايتي كرة القدم، ما هوايتك؟ هوايتي القراءة، ما هوايتك؟ هوايتي الخط، ما هوايتك؟ التدريب الثاني، تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. خپل ملګري سره سوال او جواب تبادله کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دي. راځو مثال کې څه دی؟ عکس کې العلوم الصحافه. هماغه دی چې کوم ټولګی یا کومه کمیونټي یا کومه ټولنه یا کومه څانګه انتخابوي. ای جمعیت تختارو، کوم ټولګی انتخابوي، کومه ټولنه انتخابوي. اختار جمعية العلوم، د ساينس ټولنه انتخابوم. وأنت أو ته أي جمعية تختار، کومه ټولنه انتخابوي. اختار جمعية الصحافة. ان دغه ټول مثالونه راخلو دغه او همداسې مثالونه د دې دوه تصویرونو چې جوړ کړي داسې د هر تصویر کې 2 الفاظ دي، د همغې نه موږ همداسې جملې جوړو. أي جمعية تختار، کومه ټولنه انتخابوي. اختار جمعية الرحلات، د چکرونو ټولنه انتخابوم. وانت أي جمعية تختار، او ته کومه ټولنه انتخابوي. اختار جمعية السفر، د سفر جمعیت یا ټولنه انتخابوم. د دې مثال به څنګه جوړو؟ أي جمعية تختار، کومه ټولنه انتخابوي. اختار جمعية اللغة العربية، د عربي ژبې ټولنه انتخابوم. وأنت أي جمعية تختار، اختار جمعية التمريض. التمريض نرسنګ ته وایي. أي جمعية تختار، اختار جمعية الثقافة الإسلامية. وأي جمعية تختار، وأنت أي جمعية تختار، يا وأي جمعية تختار هم کفایت کوي. اختار جمعية الخط العربي. دا نور درې همداسې تاسې جوړ کړئ، انشاءالله داسې څه ستونزه به پکې نه وي چې سخت وي. ښه، لاندې وګورو که ډېر درس نه وي، نه کار پکې شته دی، هغه به بلې ورځې ته پرېږدو. نو د نن ورځ لپاره هم دومره درس بس دی. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.